Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah. English alphabets with pronunciation. عربي حروف عربي توري د تلفظ سره په لونه مخکې هیله کوم چې عربیک پښتو اکیډمي چینل یوټیوب کې چینل سبسکرایب د زنګ علامه کلیک کړئ او دا ویډیو لایک کړئ. اصلا دا فایل د منګه د بل چینل د عربیک انګلیش اکیډمي هغه د منګه پاڼه او یوټیوب کې چینل ده. ها حروف عربي توري انګلیسي کې دا غټ حرف دا وړوکی حرف A دا B دا غټ توری دا وړوکی توری B C دا غټ توری C دا وړوکی دا D دا غټ توری دا وړوکی توری D E دا لاندې عربي کې د دې تلفظ ده E F G وړوکی توری G H دا وړوکی دا غټ L I دا غټ I دا وړوکی I J K یا K L دا غټ توری دا وړوکی چپ طرف ته غټ خي طرف ته وړوکی هور توری دی L بل M N O دا غټ توری دا وړوکی O P Q غټ وړوکی R ری غوندې R S T U V W X Y Z دا د انګلیش توري ول. نو اوس راځو کتاب ته. کتاب وایو. کتاب کې اول درس پیلو. نو موږ سره اوسئ. یالله بسم الله. د کتاب درس پیلو. In the name of Allah. دا بګنر کتاب ده. البته بیان درته یم چې دا درسونه د موږ هغه چا لپاره دي چې بیخي انګلیش نه پوهیږي او ان شاء الله ډیر ژر په انګلیش پوه شي. درسونه وایي. معنا یو د یو معنا نه ورکوي چې یو دوه درې نه، مقصد یو. اوس مثالونه کې پوهیږئ چې څنګه. بوک معنا کتاب. ابوک یو کتاب نه مراد یعنی معلومه نه ده انګلیسي کتاب، عربي کتاب، فارسی کتاب، دری کتاب، انګلیش کتاب. مقصد منګه وایو یو کتاب. ابوک یو کتاب. ابوک لکه عربي کې منګ وایو کتاب او الف لام چې راولو بیا خاص کیږي. دلته خاص شوی نه ده. ابوک یو کتاب. بل ابال معنا یو توپ. ابال یو توپ. ابال. بل اباگ یو بکسه. اباگ BAG اباگ یو بکسه. اکات یو پیشو. اکات یو پیشو. اکات. مخکې اوس انده. د دې فرق درته هغه کې کومه د انګلیش ګرامر درس کې کومه. فعل صرف وای مخکې دی. لنډ درته ان اپل یو معنا. ان اپل یو معنا. فرق چې ده د ان مابین کې دا بیا د هغه کې درته وایم ګرامر کې وایم چې د انګلیسي کې کوم
واولز حروف دي کم اواز لرونکي دي کم غیر اواز لرونکي دي بیا درته وایم او صرف دا معنا یاد کړئ مشکل نشته ان اپل یو مڼه ان اپل یو مڼه an orange an orange an orange an orange آسان ہے درته an orange یو نارنج یا یو مالټه an orange یو نارنج یا یو مالټه ها دا وړه ا دا غټه ا apple معنا مڼه apple مڼه a double p دو پی ته موږ ډبل وایو پی نه وایو double p l e apple a double p l e apple بل bag معنا بکسه بکسه bag cat معنا پیشو پیشو cat پیشو ها a box معنا یو بکس a box یو بکس a box صندوق عربي کې صندوق ورته وایي a box یو بکس یو صندوقچه a box یو بکس a box b o x a box یو بکس بل a cap یو پیاله a cap یو پیاله یو پیاله a cap بل مثال a desk معنا یو میز a desk d e s k desk معنا یو میز disk یو میز معلومه نه ده وړکې میز غټ میز نری میز ډبل میز کم میز خو معنا مقصد عام ده یو میز a desk بی ترادو بی وړکې بی دا غټ حرف غټ توره بی ball معنا توپ ball معنا توپ ball book معنا کتاب book معنا کتاب book بل box معنا بکس صندوق box معنا بکس it is درس وایو دا it is به وایو په بل درس کې ګرامر به دی ان ګرامر به وایو بیا به دی درس تراسو نور هر ورځ موږ درسونه پایلو هر ورځ درسونه خبرو عربي درسونه سحر لخوا انګلیسي درسونه ماخام لخوا نو درسونه به موایو کورنۍ دنده بم درکو من خپل کوشش کوو که تاسو درس ویل هغه ده کینه یوټیوب کې به پراته یو آینده کې خو به یو افغان په کار سي یو چا خو په کار سي چې پښتو خبرې کوي منګ اوس اکثره درسونه انټرنیټ کې ګورو پښتو کې د خپل درسونه ګورم په پښتو ژبه مثال ترکی ژبه د ګورم په پښتو کې نشته ده د یو کورس نشته د چې ابتدا نه شروع سي اخره پورې نشته ده چې دا چې خدمت نه ده شوی من یو چې یاد کو هغه ځان سره وساتو خلاص علم دې چې وکړه نور ته ورسو کاغه دنیوي علم وي که اخروی علم وي یو ګټه خو به دې ورسیږي که دنیوي علم وي هغه سړی به سبا د امغه ته دنیوي په وجه یو اخروی یو کار وکي یو چاته به نصیحت وکي نو ګټه دی هغه ته مور رسیده اته تم ګټه ثواب درته رسیږي دنیوي علم نیت د ثواب په نیت کوي د دې اجر ما الله درکې درته چې دینه ما زه یو ښه ګټه واخلم پوه شئ نو دا کم درسم چې ولیکه هیله کوم چې دا کم حروفونه دا کم کلمې چې تیر سوي یو ورقه کې ای بی سی ولیکئ دا ټلګرام کې د هغه کو میسج کوم کمنټ کې تاسو اکثر علی غل شي دای تاسو کورنۍ دنده ده نو هیله کوم چې دا یو ورقه کې ولیکئ دا ای بی سی هم وړه هم غټه او موږ ته ټلګرام کې راولېږئ چې خپل نمونه ورسره لیکئ په ورقه باندې او دغه کوم حروف می چې درته ویلې دا ټول یو ورقم نه نیسی دام یو ورقه کې ولیکئ او موږ ته راسن کوي پوه شئ نو بلکې هر څه سوالي کومنټ کې کولای شئ کار څه پوښتنه وی هغه وی موږ خپل کوشش کوو نور توکل په خدای
نو هیله کوم چې ویډیو لایک کړئ، چینل دوستانو سره شیر کړئ، چینل یو سکرین شاټ واخلئ، فیسبوک سټوریګانو کې واچوئ، ګروپونو کې واچوئ. نو تر بل درسه پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.